بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه یاست؟ د تیر درس په ادامه باندې په تیر درس کې موږ thinking like an economist دا غته عنوان لاندې موږ تاسو scientific method assumptions او natural experiments دا په بغل کې مو بیا economic models ویل څنګه موږ د اقتصاد تیوريانې موږ څنګه کولای شو چې هغه جوړ کړو. دا څه خورسته مو بیا کساس پاتې په دوم لوس کې مو circular flow diagram درته ویل چې هغه لومړی economic model وو. دا څه خورسته په دې کوچنی اقتصاد کې چې اوس موږ د کوچنی اقتصاد دوهم چپټر دریم لوستي نن د نن موضوع ده production possibility frontiers یا PPF ورته وایي. دغه production possibilities frontier چې دی پر دې باندې په تفصیل سره بحث کوم. تختې څخه مو استفاده کوو په تختې باندې تاسو دا ډایګرامونه رسم کوم او تاسو ته هم تشریح کوم. How do we frame economic theories؟ څنګه موږ کولی شو چې د اقتصاد نظریه څنګه موږ کولی شو چې هغه جوړ کړو. نو را به سم اوس د اکونومیک دوهم ماډل درته تشریح کوم چې هغه production possibility frontiers دی. اوس وایم چې production possibility frontiers تاسو ته په ګراف کې وښیم. production possibilities frontiers کچیر موږ دا پښتو ته ترجمه کو دا جلا معنا لري. پروډکشن تولید ته وایي، پاسبিলিټي امکانات ته وایي، فرنټایر صحت ته وایي. یا دا ساده کو نو موږ څه ضرورت لرو؟ اسامپشن ته ضرورت لرو، فرضیو ته ضرورت لرو. دا به موږ فرضیو ته واچو، خپل نظریات په پرو باندې وایي. صحیح ده؟ اوس برابر شو. زه به دا کول کوم تاسو دا ګراف رسم کوم. کله چې موږ ګراف رسم کو ډېر ساده دی. صحیح ده؟ ګراف رسم شو. دا موږ د x محور وای او دې ته موږ هم د y وای. ښه، اوس را به شو پر دې باندې چې زموږ دلته اکونومي یا زموږ اقتصاد چې تولیدي، زموږ اقتصاد دوه شیان تولیدي. موږ وای two goods، دوه اجناس تولیدي چې یو چې شدی که زه داسې درته ولیکم یو کمپیوټر، صحیح ده، کمپیوټران، بل کارز، موټران. نو که چیرې اوس زه دا دوه شیان زموږ په اقتصاد کې اوس دا تولیدات دي. اوس production possibility frontiers څه شي دی؟ د تولید سرحد څه شي دی یا حد څه شي دی؟ اوس دغه دی. مثلا دلته مختلف نقاط دي. صحیح ده؟ موږ مختلف نقاط وکړو. را به شو ګوره یو دلته راځي، یوه د A نقطه ده، بله چې شته بله د B نقطه ده. ډېر ساده خبره ده. ګوره د A په نقطه کې که چیرې موږ وایو نو دلته به موږ وایو چې دا څه شي دی؟ کمپیوټرز. صحیح ده؟ دلته کمپیوټر تولیدېږي او دلته هم په X محور باندې کارز، موټران تولیدېږي. د A په نقطه کې او د B نقطه موږ دا دوې نقطې لرو، دواړه د تولید دي. که چیرې دلته پر دغه possibility frontiers باندې په دغه production possibilities frontier باندې مختلف نقاط شته، موږ د A او د B پر نقاطو باندې پر دغه ځای باندې راسي چې بحث وکړو. ښه، موږ وایو چې د A په نقطه کې دلته تولید 600 موټران او 200 کمپیوټران تولیدو. یعنی داسې ګورئ چې دا داسې سره ونښلو لاندې راسو، ګوره دا دی. دلته به موږ 600 ولیکو او دلته به موږ څو ولیکو چې داسې سره د A نقطې سره بیا لاندې ډایرکټ داسې راسو نو دا شی موږ ته په لاس راکړي. اوس دلته به 200 کمپیوټره تولیدېږي. که د B نقطې ته راسو، د B په نقطه کې دلته اوس وګوره د کمپیوټرانو دلته که دا ګراف دلته رسم کړم او راسم لاندې، اوس وګوره دلته بیا که د موټرانو تعداد زیات شو، اوس دلته موټران 900 تولید شوه، د کمپیوټرانو تعداد چې شو راکښته شو. تاسو فکر سه د 900 څخه څو ته راکښته کېږي؟ 1500 ته راکښته شو. څو ته؟ 1500 ته راکښته شو. hypothetical number وای
دا ما یو تخمیني نمبر مې د ځان سره دغسې چې څه سر په خلاص شي ولیکئ. صحیح ده. د A په نقطه کې که چیرې د A نقطې ته د پاسبلیټي پروډکشن پاسبلیټي فرنټایر باندې راسمه، د A په نقطه کې 600 موټران او 200 کمپیوټران تولیدېږي. د B په نقطه کې دا یو تخمیني نمبر دی ما سچ ول. د B په نقطه کې مثلا که د موټرانو اغور زیات شي، د تولید زیات شي، وسوته شي، د کمپیوټرانو تولید به چی شي راکښته شي. صحیح ده. ما دا یو څه شو کې دا یو تخمیني نمبر ما دلته په دې ګراف کې د پوهاوي لپاره دغه ماډل د اسانتیا لپاره ورته انتخاب کړي. اوس راځم د ګراف دننه هم نقطې شته، مختلفې نقطې شته. دا څه معنا باندې دغه نقطې چې د ګراف دننه دي موږ دلته inefficient points ورته وایو ښه، یا هغه نقاط چې څه دي چې نه دي کور سوي. چې مثلا موږ په اقتصاد کې موږ په اکنامي کې 100% وظایف نه دي ایجاد سوي، 100% خلک پر کار سوي نه دي، د بیکاري امکانات شته، یا هغه داسې ریسورسز دي چې هغه په کار باندې نه جوړ کېږي. نو موږ دې ته دلته کله چې دننه دغه پوینټونه په دغه اکنامي کې د دغه PPF چې دغه ته موږ په خلاص ډول سره PPF هم ویلی سو، پروډکشن پاسبلیټي کرو فرنټایر، دا ورته ویلی سو. د دې دننه دغه نقاط چې دي دغه ته موږ inefficient point ویلی سو، ځکه چې امکانات د اقتصاد شته چې د A پر نقطه نه پر دغه نقطه وي، د B پر نقطه نه پر دغه نقطه باندې، ځکه چې unemployment مسله ده، د under usage of resources دي، هغه منابع چې هغه تر اوسه پورې په کار باندې نه دي وړل سوي همدغسې پاتې دي. په کار وړلو څخه زموږ هدف دا دی چې موږ په کافي اندازه باندې سکلز یا باسواده یا داسې تخنیکي خلک نه لرو چې هغه په کار باندې واچوي یا دغه څخه موږ استفاده وکړو. رابرسه موږ بلې نقطې ته په دغه دوهم ماډل کې بلې نقطې ته راځم، یا په دغه ګراف کې اوس موږ دلته په دې ګراف کې موږ نورې نقطې هم لرو چې دلته د دغسې نقاط دي چې دا څه دي چې دې ته موږ دغسې نقاطو ته بیا موږ non feasible points ورته وایو. یعنې څه معنا؟ ولې دې ته موږ non feasible point وایو؟ دغه نقطو ته بیا ولې موږ non feasible point وایو؟ هغه په دې خاطر موږ دې ته وایو چې زموږ دغه اقتصاد چې اوس دلته ما رسم کړی دی او دغه کرب چې دغه زموږ امکانات دي، دا امکان نه لري چې دوی څه وکړي دغه نقاط اټینډ کړي یا دغه نقطو ته ځان راورسوي. یعنې معنا دا چې دا زموږ دغه PPF یا دغه فرنټایر یا دغه سرحد چې دی چې دغه نقطې ته امکان نه لري چې زیات شي. نو په دې خاطر باندې بلکې چې زموږ دغونه امکانات دي او موږ په دغه زموږ اکنامي په دغه سرحد کې ده، دلته امکان نه لري، ځکه چې لاک اف ټکنالوژیانې دي، ټکنالوژي نه لرو، نور سهولیتونه نه لرو او سکیل کارمندان نه لرو، نور همداسې شیان دي چې زموږ اقتصاد ودلته دغه کېږي نه، امکان نه لري چې په دغه اکنامي کې ځان دلته دغه نقطو ته راورسي. یعنې د دغه نقطو څخه مطلب دا دی چې دلته تولیدات چشکي زیات کړي، موټرانو تولیدات زیات کړي او هم د چشي وکړي د کمپیوټرانو تولیدات زیات کړي. دا خو معلومه خبره ده، کله چې د A نقطې څخه دلته دغه نقطې ته راسي نه، دا معنا لري چې د کمپیوټرانو چی شوله زیات شوله نه. نو په دې خاطر موږ تاسو ته ویل چې non feasible points دي. بله خبره دا ده دلته د تریډ آف مسله ده. په تریډ آفس که ستاسې په یاد وي په تېر درس کې ما تاسو ته د اقتصاد په لسو اساساتو کې یو موضوع هم د تریډ آف درته تشریح کړې ده. په هغه کې ما داسې تاسو ته وویل چې ما ویل زه غواړم نن شپه یو فلم وګورم. موږ د فلم پر ځای باندې ما څه وکړله، ما یو ویډیو وکتله. ما چې کله ویډیو وکتله یو ډېره معلوماتي ویډیو وکتله، د هغه څخه ما یو شی زده کړله. نو خبره دا ده په هغه باندې ما خپل وخت چش کړي مصرف کړي، ما ته چې سوله تریډ آف سوله. تریډ آف دا معنا چې زما هدف یو شی و مګر ما یو بل کار وکړي، نو زما فلم په یو معلوماتي یا په درسي ویډیو باندې واوښتي. نو په اکنامي کې موږ هم تریډ آف لرو. تریډ آف څخه هدف زموږ دا دی چې که ستاسو فکر یې اوس د A په نقطه کې که دلته ورته وګورئ، د A په نقطه کې موږ کمپیوټران 200 موټران 600 تولیدوو او کمپیوټران 200 تولیدوو. د B په نقطه کې بیا څه شي کېږي؟ موږ چې کله د موټرانو تولید زیات کړي، د 600 ته مو وسه وکړي، نو څه وسوله؟
نو په دې حالات کې دلته د کمپیوټرانو تولید د 22 څخه 1500 راکم سو. نو کله چې دا راکم سو نو څه وسوله دلته تریډ اف وسو، یعنی څه معنا موټران زیات سوله کمپیوټران تولید کم سو. موږ څه وکړل 100 دانې موټر مو اضافه کړه، 100 کارز یا د 100 کارو تولیدات مو اضافه کړل. څه شو وسوله په ایواز کې کمپیوټران مو چې سوله کمپیوټرانو کمبود وکړي وڅوته 200 کمپیوټر مو لږ تولید کړل، یعنی چې شو وسو تریډ اف وسو. تریډ اف معنا دا معنا چې شو وسو دلته موږ دا د دې موازنه وسوله، یعنی دا معنا چې یو موټر مساوي کیږي د 2 کمپیوټرانو څخه. څه معنا یو موټر مساوي ده، موږ یو موټر زیات کړي 2 کمپیوټر تولید مو کم سو. یعنی دا هدف د دې څخه دا دی چې دلته موازنه وسوله چې شو سره تریډ اف وسو. موږ په اکونامي کې هم چې کولی سو تریډ اف کولی سو. دغه موازنې ته بیا موږ اپورچونټي کاست ویلی سو. کاست دې ته موږ اپورچونټي کاست ویلی سو. اوس اپورچونټي کاست څه شی دی؟ په دغه اقتصاد کې په دغه محور کې اپورچونټي کاست څه شی دی؟ اوس اپورچونټي کاست عبارت د څه شی دی؟ اوس اپورچونټي کاست دا نمبر څخه عبارت دی کوم چې موازنه وسوله د چیز څخه د دغه څخه 100 مو زیات کړله، هلته چې په تولید کې 100 زیات سوله، په کمپیوټرانو کې 200 کمپیوټره کم سوله. نو دغه ته موږ څه ویلی سو؟ دې ته موږ اپورچونټي کاست ویلی سو. بله خبره دا ده چې اپورچونټي کاست خپله دغه څه شی دی پر دغه پروډکشن پاسبلیټي پر انټایر باندې، دغه ته موږ د پروډکشن پاسبلیټي پر انټایر دغه نقطو ته چې دلته اوس موږ ګورو دغه ته موږ څه ویلی سو؟ اپورچونټي کاست ویلی سو. موږ داسې ویلی سو چې اپورچونټي کاست از ناٹ فکسډ. اپورچونټي کاست فکس نه دی. دا چې شي دی دغه اپورچونټي کاست دا چینج دی، یعنی دا معنا چې یو موټر موازنه د څو سو د 2 کمپیوټرانو څخه، یعنی ما یو موټر مې اضافه تولید کړي 2 کمپیوټران مې د لاسه ورکړل. دا معنا لري چې دا فکس دی. ممکن زه یو موټر تولید کړم دلته څه وکړم 6 کمپیوټر د کمبود وکړم یو دانه، یا زه یو موټر تولید کړم شاید 15 کمپیوټر چې وکړم زما د لږ تولید سي. نو دا معنا لري چې دا فکس نه دی، دا یو او دا چې دی د تغییر په حالت کې دی. ما ویل چې اپورچونټي کاست چې دی د تغییر فکس نه دی، د تغییر په حالات کې دی. که چیرې د ایکس او وای په محور باندې وشو نه دا پی پی اف دی نه، او دا هم دا مثلا یوه نقطه ده دلته د سلاټر په شکل باندې، مثلا دلته د سټیپر په شکل، او دلته هم مثلا دلته ګوره د تغییر په حالت کې دی. موږ دغه نقاطو ته اپورچونټي کاست وایو. پر څه شي باندې؟ پر پی پی اف باندې محور باندې. نو که چیرې داسې راسو دلته ګوره دا یو مثلا دلته تولیدات بیا وښیو، دلته راسو او هم وښیو، دلته راسو تولیدات وښیو او پسې داسې لاندې راکښته سو. نو وګوره دلته مثلا دلته د کمپیوټرانو تولید چې دی زیات دی او د موټرانو د چې دی لږ دی. نو په وار چې د موټرانو د دغه ځای څخه په دغه نقطې ته شفت کېږي، ګوره دا کارز دي، موټرز دي، او دا هم کمپیوټر دی. نو د دغه یوې نقطې څخه و بلې نقطې ته چې کېږي نزول کوي، یعنی کله چې دلته د موټرانو تولید زیاتېږي دلته د کمپیوټرانو تولید څه کېږي؟ کمیږي. دا یې په دغه ډایګرام کې یا په دغه ګراف کې مو تاسو در وښول. زه غواړم چې تاسو ته اوس درېیمه نقطه په دغه کې درته تشریح کړم چې هغه ډېر مهم دی. زه دا دی ما اوس یو بل اګولي کې ځای لږ دی، نو د ځای د کمبود په خاطر باندې دلته استفاده ځینې کوو، دا د ایکس او دا د وای پر محور باندې. دغه چې شي دی پروډکشن پاسبلیټي فرنټایر دی، پی پی اف دی. صحیح ده؟ اوس دا څنګه کولی شي چې اوټوارډ شي، څنګه کولی شي چې شفټ وکړي راخواته. مثلا زموږ په اقتصاد کې ټکنالوژي پرمختګ راغلی، زموږ په اقتصاد کې د ماهر سکل خلک راغلي، زموږ اقتصاد پر مخ باندې ولاړی، زموږ خلک به تعلیم یافته شول، تجربې ترلاسه کړلې، د مختلفو شیانو څخه څه شي وکړي استفاده وکړله. هغه شی چې پخوا په اقتصاد کې په کار نه وړېدل کېدل هغه په کار باندې ولګېدله. ټکنالوژي اډوانسمنټ پکښې راغلی، د ټکنالوژي پرمختګ پکښې راغلی په اقتصاد کې. نو دا څه کوي؟ دغه پی پی اف چې ما تاسو ته وویل نه، دغه لاین ته پی پی اف وایي.
دا چې شو او دواړ شو دلته صحیح ده یعنی د دې ځای څخه شپ شو دلته پخوا د A نقطه مثلا دلته اوس د A نقطه راغله دلته صحیح ده پخوا د تولید پر دغه ځای باندې و اوس د تولید چې شو دلته راغلی ما ویل پخوا د تولید 600 موټرانو او 200 کمپیوټرانو اوس دې 1200 هغه شوله 1200 دې موټران شوله 400 دې کمپیوټران شوله په دغه حالت کې چې شو شوله زموږ PPF production possibility frontier ship outwards نه د دغه ځای څخه شپ شو چې شي و مخته دلته را شپ شو نو چې شو سره زموږ په کمپیوټرانو کې هم زیاتوالی راغلی او زموږ په موټرانو کې هم زیاتوالی راغلی یعنې دا معنا چې زموږ د اقتصاد په تولید کې چې شو سوله پرمختګ راغلی دا و د نن ورځې درس د نن ورځې دغه دوهم ماډل چې ما تاسو ته تشریح کړئ production possibilities frontier اوس تاسو په دې باندې شاید پوه شوي یاست ډېره مننه په دعا کې امید